کندهار فوټسال لوبډلې پرون جمعه په وطن جمنازیوم کې د لویدیځ زون په سطحه د ځوانانو راډیو د فوټسال سیالیو اتلولي وګټل. د یادو سیالیو جوړونکي امید یوسفزي زما راډیو ته وویل د سیالیه د کندهار، هلمند، نیمروز او روزګان ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د فوټسال ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په لاره اچولې وې او ګټونکې لوبډله به یې د افغانستان د زونونو په ټورنمنټ کې ګډون کوي. ځوانانو راډیو دا ویاړ لري خوشبختانه چې د هیواد په کچه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د فوټسال سیالۍ په لاره اچولې. دغه سیالۍ د ځوانانو لپاره دي، د ځوانانو د پرمختګ، د ځوانانو د ودې او همداسې د ځوانانو د ښه لاسته راوړنې لپاره د افغانستان په 14 ولایتونو کې ترسره کیږي. البته دغه سیالۍ د زون په ډول ترسره کیږي، یعنی په هر زون کې 4 څخه نیولې تر 15 لوبډلې شاملې دي. بلخوا په یو ټورنمنټ کې لوبېدونکي لوبغاړي غواړي چې فوټسال ته نور کار وسي او له مسؤلینو څخه د داسې نورو لوبو غوښتنه کوي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دا رقم ټورنمنټونه موږ ته جوړوي. ما بسیار خوشحال هستم در فوتسال افغانستان استعدادهای نو پیدا میشه. میتونه است که فدراسیون فوتبال افغانستان، کمیته فوتسال از استعداد استفاده کنند در آینده. د یادونې وړ ده چې په دغو سیالیو کې لومړی هلمند او نیمروز او کندهار او روزګان لوبډلې سره مخ سوې او وروسته کندهار او هلمند لوبډلو پایلوبې ته لاره پیدا کړه او په پایلوبه کې کندهار وتوانېدی چې هلمند ته 4-1 ماته ورکړي. دا سیالۍ د لومړي ځل لپاره په 2022 زیږدیز کال کې په کابل کې د افغانستان د ټولو زونونو په ګډون ترسره سوې او اتلولي یې کندهار وګټل.